بسم الله الرحمن الرحیم. زه نومان سهیل یم او اسلامي کالج یونیورسيټي کې سبق کوم. کله چې موږ په یونیورسيټي کې اډمیشن وکړو نو دا موږ ته پته ولګېده چې د دې یونیورسيټي فاونډر صاحبزاده عبدالقیوم خان دی. د صاحبزاده عبدالقیوم خان باره کې بیا موږ دا معلومات وکړو چې دا صحابي دی. د دې باره کې موږ سرجي نه تپوس کوو چې صاحبزاده عبدالقیوم خان باره کې موږ ته معلومات راکړي. سرجي مننه نومان سهیل. صاحبزاده عبدالقیوم خان یو داسې سړی و چې صحابه سره خو تعلق لري او روپای وګڼه دی. نو خدا دې لکه داسې نه دی چې ډېر صحابه په لیول باندې سیاستدانو دی، بالکل د پښتونخوا د لیول سیاستدانو او د 1924 نواله تر 1932 پورې د په مرکزی اسمبلی کې دلی کې د پښتونخوا ریپرزینټ کړی و. نو مطلب دا دی صحابه نه ریپرزینټ کړي، پوره پښتونخوا د ریپرزینټ کړي و مرکزی اسمبلی کې. او دا هغه سړی و راوند ټیبل کانفرنس نو ګول میز کانفرنس لندن کې انا هغه کوم د پښتونخوا ریپرزینټ کړي و. نو دا خبره ده د خپل د کیریر چې کوم دی نه د دې سٹارټ د نائب تحصیلدار نه غوښتو، لکه چې کله سبق وی کنه او سبق دلته کې ویلو سي خپل کلی کې ویلو د کوټه کې ماماګانو کراونو کوټه کې سبق ویلو، بیا الته کې ایډورډ سکول ته تلو نو الته کې سبق وی. نو چې د خپل کیریر سره سٹارټ غوښتل د نائب تحصیلدار ورته شوی دا غینه په ترکای باندې چې کوم دی د پولیټیکل ایجنټ بیا جوړ شو. او هغه چې کله 1893 کې د افغانستان او د پاکستان خو نو برټش انډیا وکنه، نو چې د افغانستان او د برټش انډیا میانس کې دا ډیورن لاین بارډر ډیکلیئر کېده کنه، نو دا بارډر ډیکلیریشن کې د انګریزانو تر طرف نه ډیورنډ او د هغه مدد کې دی ور سره ونه د افغانستان والا سره مذاکرات کړو. نو لکه د ګوره بارډر کې هم چې کوم دی د بارډر ډیکلیریشن کې د خدمات دي او د ټولو نه غټه کارنامه یو چې دا چې هغه وجنه د تار پښتونخوا د صوبه سرحد سرسید سرحد به ویګا نه. نو هغه دار چې د اسلامي کالج د بنیاد کې خو او دا 1913 کال او د انګريز حکومت نه دا غوښتنه وکړه هغه ور سره دغه قدر خلکو نه چندې راغونډې کړې وي او بیا 1913 کې د اسلامي کالج د بنیاد کې خو نو لکه اسلامي کالج نه د 1913 نواله دا اوس پرې سلو کالونه سیوا وخت شو څومره خلکو تیرې سوره غټ خدمات دي کریډټ خو صاحبزاده ته ځي نه. بل چې کله دا صوبه زمونږ د صوبه چې دا چې مخکې صوبه سرحد نومو اوس خیبر پښتونخوا دا 1901 کې صوبه شوی و، خو چې دا بیا بالکل فل پروینس شو چې د دې خپل گورنر وزیر اعلی او اسمبلی وی دا 1937 وګڼه. نو چې کله 1937 کې دا په ډومبي ځلمانی پوره صوبه شو نه د دې ډومبي وزیر اعلی د صاحبزاده عبدالقیوم خانو. نو او دا ګوره دا سوره نشنا خبره ده چې د پښتونخوا ډومبي وزیر اعلی د صوابای سړی و، خو د هغې نه پس لا تر نن تاریخه پورې د صحابای نه یو سړی د پښتونخوا وزیر اعلی نه جوړ شوی کنه. نو دا ډومبی سړی و چې د پښتونخوا وزیر اعلی جوړ شوی او بیا داسې چلو شو چې هغه الیکشن کې د 1937 الیکشن چې شو د 1937 الیکشن کې د الیکشن بایللو انو د باندې بیا کانګرس والا چې کومو چې خدای خدمتګار کومو کانګرس سره اتحاد نه د خلاف هغه عدم اعتماد هغه بیل پیش کو نه عدم اعتماد کامیاب شو. نو چې عدم اعتماد کامیاب شو نه د وزیر اعلی پوسټ نه لري شو، چې د وزیر اعلی پوسټ نه لري شو نه دی وی هغه نه پس صرف شپږ میاشتې ژوندې پاتې شو. نو ځکه ډیر زیات خلک وایي چې دا ډیر هغه غم نه پریشانای نه وي چې کوم نه وفات شو او بیا خپل کلی ته واپس ټوپای ته راړې شو، دلته کې جنازه کفن او دفن شو. نو اوس هغه دیته هغه باغ دی او باغی کې د کور دیرا وغیر سدي چې د هغه کې دنه د قبر دی او هر کال اسلامي کالج ولا دلته راځي او دغه برسی مناوي او سلیبریټ کوي کنه. او نورم د ملک چې کوم خلک ته نه هغه راځي او د بي اي انګلیش کې ایست اینڈ ویسٹ هغه کتاب نوم دی نه هغه کې بدمان دي چې کوم نه د ډیث اف ا ګریټ مین دا به یو انګریز چې کوم نه اس ای بي لیکلو نه دغه سبق کړي. او نورم د لګي سیدا د اسلام آباد کې د بنوم باندې صاحبزاده عبدالقیوم خان روډ دی او د کشان سیداری لکه صوابای کالج چې را ګوټی دا کالج نه د دیوم افیشلی نیم چې کوم نه هغه صاحبزاده عبدالقیوم خان په نوم باندې لري. جی آی کې دنه چې مین څنګه بنده وردن نشي نو ډومبه روډ چې دنه صاحبزاده عبدالقیوم خان روډ دی نه ځای په ځای د په نوم باندې روډونو مشته دا یې غلېږي سیده کنه. نو دا صاحبزاده عبدالقیوم خان بارکه هغه بیسیک انفارمیشن زو نو دا دغه داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ګورئ. ډیره مننه.